أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. په دې هیله یم چې صحت به مو وبرخي. د تیر درسو کې تیر ایتونو کې الله پاک موږ ته دا بیان کړی و چې د نارینه او ښځینه په مکافاتو کې فرق نشته. الله عزوجل چې په اسلامي شریعت کې کوم احکام نازل کړي دي هغه عمومي ډول سره دي، هغه هم د نارینه لپاره دي او هم هغه د ښځو لپاره دي. الله پاک په څومره اندازه چې و نارینه‌وو ته اجر ورکوي او مغفرت ورته کوي، په هغومره اندازه باندې ښځو ته هغومره اجر ورکوي. نو الله پاک ښه صریحا دغه الفاظ یاد کړل چې متصدقین، متصدقات، همداسې خاشعین او خاشعات. خو دغه د ښځینه‌وو الفاظ یې داسې ښه ورسره یو ځای ذکر کړله، یعنی که صادق ته څومره اندازه او متصدق ته څومره اندازه، هغه څوک صدقه ورکوي او هغه څوک چې رښتیا وایي، دوی ته چې څومره اندازه اجر ورکوي الله پاک مغفرت ورته کوي او هغومره اندازه ښځو ته هم ورکوي. او دا شی یې ذکر کوي تر څو د مؤمناتو لپاره دا شی واضح. بله خبره یې دا وکړله چې د مؤمن او مؤمنې لپاره دا نه دی روا چې د الله په اوامرو کې په اسلامي شریعت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوامرو کې خیار و اختیار پیدا کړي. یعنی اسلامي شریعت یو اختیاري سیستم نه دی، بلکې دا داسې قوانین او داسې اصول دي چې هغه باید په غیر اختیاري ډول سره بې له دې چې خپله خوښه یو څوک په پام کې ونیسي باید هغه عملي کړي. او الله پاک وایي که چیرې به یو څوک د الله او د رسول ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، څوک چې نو د الله او د رسول هغه معصیت و فرمانبرداري نه کوي او د هغه مخالف هغه کېږي، هغوی دپاره نو ضلالت دی، ګمراهي ده مبینا ښکاره. همداسې د هغه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه په اړه باندې چې هغه مفصل معلومات راغلي وه، او همداسې د زینب رضی الله تعالی عنها په اړه باندې موږ مفصل معلومات تېره ورځ شریک کړل. بیا الله پاک د فرمایلي وه چې د محمد صلی الله علیه وسلم چې دی هغه د هېچا پلار نه دی، یعنې هېڅوک د ده زوی نه دی، ولې دی د الله رسول دی فقط. په همداسې ډول سره دی خاتم النبیین دی او د نبیانو د ختمېدو هغه دلیل هم موږ د دغه آیاته څخه اخلو. داسې نور ډېر مفصل احادیثو او د قرآن په نورو ځایونو کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شوی دی چې دی آخرو نبیانو څخه دی، د څخه وروسته بل نبي نه راځي او نشي راتلی، او که څوک په دې باور ولري هغه د اسلام څخه وځي چې یو بل څوک راځي. نو پر دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ختم هغه ټاپه وهل سوې ده او بل څوک نشي راتلی. اوس راځو الله عزوجل د مؤمنانو لپاره یو څه نور بیانونه هم کړي دي دلته په راتلونکي آیتونو کې. په 41 آیات کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو چې تاسو ایمان راوړي دي، موږ مؤمنان شئ، اذکروا در په یاد کړئ الله ذکرا کثیرا په یادولو سره ډېر، وسبحوه او تسبیح یې ووایست، او مطلب دلته خصوصا لمونځ دی، بکرة واصیلا په سهار او ماښام کې، یعنې د سهار د خوا او د ماښام، یعنې د سهار څخه د ماښام پورې تاسې د الله ذکر وکړئ. ګورئ الله عزوجل پر موږ باندې یو ډېر لوی احسان هم په دې آیات کې بیان کړی دی چې الله پاک فرمایي چې وایي دا رسولان او دا نبیان چې مې تاسې ته د هدایت لپاره رالیږلي دي او د دوی شکر باید ادا کوي او دغه کم نعمتونه چې ما تاسې درکړي دي، هغه کسان تاسې ایمان راوړي دي د الله ذکر وکړي. او ګورئ دا ذکر یو ډېر لوړ مفهوم لري او دا یو ډېر جامع مفهوم لري. ډېر کسان یې دغه د الله د نامه یا همداسې دغه تسبیحاتو ډېر ویلو ته وایي، ولې ذکر دغه ټول قرآن یو نوم هم ذکر دی. ذکر لمونځ دی، ذکر ټول عبادات دی، ذکر د الله د الله محبت دی په زړه کې، او ذکر یو جامع نوم دی کوم چې و ټولو عباداتو ته شاملېدای شي. یعنی که یو څوک ذاکر یې هغه معنا داسې چې دی عبادت کوي
هغه لمونځ کوي، روژه نیسي او الله یې په هر وخت کې په یاد دی. الله پاک هم فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای کسانو چې تاسې ایمان راوړی دی د الله ذکر په ډېر 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 وارې کوئ. وسبحوه او تسبیح یې وایست، لمونځ کوئ بکرة و اصیلا، په سبا په سهار او په ماښام کې. بیا الله پاک فرمایي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله پاک فرمایي هو الذي، الله پاک د هغه کس دی، يصلي کوم چې رحمت در باندې نازلوي، هغه کس دی د الله عزوجل کوم چې صلات کوي پر تاسې یا په اصلاح پر تاسې باندې نه رحمتونه او برکتونه نازلوي علیکم پر تاسې باندې. او ملائکته او ملائکې د الله پاک دي هغه بخښنه غواړي ستاسې لپاره لیخرجکم چې تاسې وباسي من الظلمات د تاریکۍ څخه الی النور و هغه روښنایي او رڼا ته چې هغه اسلام دی، اسلامي شریعت دی. هغه د جهالت و د بې بندوباري و د دغه یعنې د دغه جاهل ژوند څخه کوم چې یو خوابدي ناسکونه ژوند دی، الله عزوجل او دغه ملایکې او د الله پاک د کوم اسلامي شریعت چې دی هغه تاسې د ظلماتو څخه و نور او پاکۍ ته استي. وکانه بالمؤمنین رحیما، پر تحقیق سره الله پاک چې دی په مؤمنانو باندې رحم کوونکی دی. هغه موږ چې پښتو وایي الله پاک تر مور پلار او مهربانه دی او دا واضح خبره ده او رښتیا ده. الله پاک فرمایي تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا کریما. تحیتهم ګورئ دغه موږ په عربي ژبه کې هم یو اصطلاح لرو د التحیة والتعارف. التحیة معنا سلام علیک یا په اصطلاح روغبړ یا هر هغه څه کوم چې د خبرو په شروع کې کیږي عموما، و تعارف او پیژندګلوي. دې په عنوان باندې عموما د عربي ژبې د زده کړې کتابونه شروع کیږي. الله پاک هم فرمایي تحیتهم یوم یلقونه سلام واعد لهم اجرا عظیما. تحیتهم د دوی دغه د شروع خبرې، د دوی دغه سلام علیک یا د دوی په اصطلاح وایي دغه اولنۍ خبرې به څنګه وي، یوم په هغه ورځ باندې تحیتهم د دوی هغه روغوړ به یوم په هغه ورځ یلقونه کوم چې دوی ملاقات کوي د الله سره، د الله سره چې دوی ملاقات کوي، یلقونه د ده سره چې ملاقات کوي د دوی هر څه به اول چې شي سلامون سلام به وي. تحیتهم یوم یلقونه سلام، د دغه مؤمنینو هغه تحیت به د دوی هغه اولنۍ خبرې به د دوی روغبړ به د دوی هغه اولنۍ د شروع باس به یوم یلقونه په هغه ورځ چې د الله د دغه رب العزت سره ویني سلامون سلام وي. واعد تیار کړي دی دغه رب لهم د دغو کسانو لپاره اجرا کریما، کریم اجر، ډیر لوړ اجر او ډیر عزتمن اجر. بیا الله پاک فرمایي یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا. یا ایها النبی وی د الله نبی انا په تحقیق سره ارسلناک موږ ته استولی شاهدا شاهد او هغه څوک چې هغوی یعنی چاته چې ورلېږل سوی یې پر هغوی باندې ته شاهد یې، و مبشرا او زیری ورکوونکی یې مؤمنانو ته د جنتونو د انعاماتو د نعمتونو، و نذیرا او بیرونکی یې د جهنم څخه د کافرانو لپاره. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای د الله نبی ته موږ استولی یې په تحقیق سره چې موږ واستولی دی دپاره چې شاهد یې هغه چا دپاره چې موږ ورستولی یې، یعنې پر موږ باندې به دی شاهد چې موږ ته الله رسول راستول سوی دی. و مبشرا او زیری ورکوونکی دی موږ ته، موږ مؤمنانو ته په نعمتونو سره، و نذیرا او بیرونکی دی د کفارو له جهنم څخه او زموږ د جهنم څخه.
وداعيا الى الله او دعوت کوونکی دی و الله لره باذنه په اذن او په حکم په اجازه سره د الله وسراجا او یو څراغ دی منیرا روښانه کوونکی یو په اصطلاح موږ وایو یو بله ډیوه ده نو د الله رسول موږ و حق لارې ته او رڼا ته بلي او هغه دپاره الله رسول داعي دی الله پاک فرمایي وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا او زیری ورکړه دغو مؤمنانو لره وبشر او زیری ورکړه المؤمنین مؤمنانو لره بأن په دې سره لهم دی لره من الله د الله له طرفه څخه فضلا كبيرا لوی فضل دی لوی کرم دی او لویه ورکړه ده د الله فضل کوم چې جنت دی او کوم چې ابدي دی د دې دنیا څخه د الله فضل به هغو کسانو لپاره دی کوم چې هغه مؤمنان دي نو الله پاک عمره الله رسول ته وایي چې د مؤمنانو ته زیری ورکړه چې تاسې په نه امیده کېږئ دا لکه څوک چې په دې دنیا کې موږ یو مثال ورکړو د دې چې په جیب کې کومې پیسې ورسره وي او دی نو بیا په دې سبب باندې د پیسې ښه ډېرې مصرفوي ژر ژر او ډېرې په کیسه کې هم نه وي کوري کیسې هم په کیسه کې نه وي او هغه په دې سبب چې هلته په بانک کې دی بیخي ډېرې پیسې لري او یا هلته په کور کې پیسې پرتې نو د دې پیسو ډېر په کیسه کې نه وي ولې کومو کسانو په جیبو کې چې د لې پیسې شته او هلته بیا بل شی نه لري نه په بانک کې لري نه په کور کې یو شی باندې لري د خپل ځان د اسلامي ساتنې لپاره نو بیا دا کس پر دغو پیسو باندې ډېر احتیاط کوي بیا نو دغه پیسې ډېر په سختۍ سره مصرفوي او فکر یې ډېر خراب چې ولا که یو وارې خلاص شولې نو څه به کوم مګر د مؤمنانو زړونه سکون لري او کومې پیسې چې دوی په جیب کې لري چې ډېرې کمې ځي د هغو په کیسه کې نه ځي او ډېر سکون او ډېر آرام زړونه لري او ډېر هغه لوی فضل ته انتظار دي چې هغه لوی فضل او لوی کرم الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه سره پر موږ باندې زری د هغه کړي او هغه جنت دی بیا الله پاک فرمایي ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين اطاعت مکه د کافرانو والمنافقین د منافقانو ګورې دا موږ ټولو ته د خطاب د کافرانو او منافقینو هغه اطاعت باید موږ په مکمل ډول سره ونکړو کم مشابهتونه چې راځي د کافرینو او منافقینو سره او کوم څه چې د هغوی په اصطلاح په اطاعت کې راځي او یا کوم څه چې دوی کوي او بیا زموږ څخه د هغوی غوښتنه همداسې موږ باید په ورځني ژوند کې هم دغه کافرین وپېژنو کافران چې کوم څوک دي د دغو کسانو باید په هیڅ ډول سره اطاعت ونه سي او هغه اشد بد ورڅخه راوړل سي ولې دغه د اوسني معاصر ځوانانو یو مشکل هم همداسې دی چې بیا هغه کم په اصطلاح د خوښې لوبغاړي و د خوښې اکټرز و یا هغه رول ماډلز دي که هر څوک دي خو د هغوی دپاره ټوله هغه غیر مسلمین او کافرین او د دې ژوند دپاره هم دا کسان یو الګو ګرځېدلي او دا خپله په غیر مستقیم ډول سره یا حتی په مستقیم ډول سره د هغوی په اطاعت کې راځي چې هغه کافرین او منافقین چې هغه د بد اخلاقۍ په لباس باندې لړل شوي یې هغه لباس یې اغوستی او تر ټولو بد اخلاقه قوم کې دوی زیږېدلي همداسې بد اخلاق راپورته شوي او د دوی د دغو خبیثو اخلاقو څخه بیا دغه نوي ځوانان د فیشن و د سټایل و د موډلینګ و د دې په سبب باندې یا د دغو نومونو تر سرلیک لاندې بیا دوی د هغو څخه متاثره کیږي او هغوی د دوی دپاره یو الګو ګرځول کیږي یعنې د فیشن و د سټایل و د دې مخالفت نشته ولې خبره په دې ځای کې ده چې د دغو کافرینو او منافقینو اطاعت باید ونسه او د ځان دپاره الګو په دغه خپل چوکاټ او په دغه خپله دغه دایره کې باید څوک ولټوي یعنې په خپله هغه چوکاټ کې باید یو څوک پیدا کړي چې د هغه د ده دپاره یو الګو او دغه سي ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم او پرېږده اذاهم د دوی هغه ضرر و تکلیف یعنې تکلیف و د دوی هغه ضرر دفاع که دفاع نو معنا په داسې ډول سره هم ده چې د هغه انتقام ته واخلي دفاع په داسې ډول سره هم ده چې ګر سره هغه په اصطلاح وایي پرېږدې یعنې کوم برخه کې چې په څومره ډول چې مصلحت تا ته یې ګټه
په هغه هم اندازه باندې ودع اذاهم وتوکل علی الله، په الله باندې توکل وکړه. وکفا بالله وکیلا، دا د څو مورې دا کفا راغلی دی. الله عز وجل د یو مؤمن نارینه او ښځینه لپاره ډېر غټ کافي ذات دی. هیڅ مؤمن او مؤمنه هیڅ صورت کې یوازې نه شي پاتې کېدلی. الله عز وجل وکفا بالله وکیلا کفایت کوي الله پاک وکیلا، یو ښه کار جوړونکی، یو ښه وکیل. الله عز وجل د مؤمن نارینه او ښځینه لپاره تر ټولو اعلی وکیل دی. که ټوله دنیا هم ورته په یوه خوا سي او ورڅخه جلا سي او پر ده باندې بد وایي یا پر دې باندې بد وایي، الله عز وجل سره چې کوم خپلوي ولري، د الله عز وجل سره چې کومه اړیکه لري، کوم رازونه چې د الله سره لري، نو دا تر ټولو لوړ دي. او د یو مؤمن دپاره دغه هر څه هېڅ نه دي د الله د وکالت او د الله پاک د کفایت په اړه باندې. نو الله عز وجل دې موږ ته د ښو اعمالو توفیق راکړي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.